بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا
وارزقنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعاءك الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خدایا پاکا دا ختم القرآن عظیم الشان خپل دربار قبول و منظور کی. یا اللہ دې ختم اجر و ثواب د تمام انبیاء علیهم الصلاة والسلام و صحابة کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین والتابعین والإكرام والرضوان والصالحين والشهداء والصديقين خصوصا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبارك ثواب رسول خصوصا أو بالخصوص مرحوم عزیز الله جان باوری مرحوم روح ته ثواب ورسي. یا الله دا مرحوم روح خوشاله کړي. خدای پاکه ته دا مرحوم ټول ګناهونه معاف کړي. یا الله ته د قبر د عذابونو نه امان ته وساتي. یا الله ته جنت الفردوس کې داخل کړي. خدای پاکه کورنۍ ته صبر جمیل ورکړي. یا الله نور د غمونو او آفتونو نه امان ته وساتي. خدای پاکه نور د مصیبتونو نه مشکلاتو نه امان ته وساتي. یا الله ته د هر مرحوم مغفرت نصیب کړي. خدای پاکه چې دې حاضر مجلس کې د هر چا والدین حقداران وفات دي ټول مغفرت نصیب کړي. ټول خدای پاکه ته وبخي. یا الله ته په جنتونو کې داخل کړي. خدای پاکه دا څومره ورونه او خویندې چې دلته راغلي د ټولو هر یو قدم د ایمان په تله کې واچوي. ټول خدای پاکه د آفات و مشکلاتو نه په امان کې وساتي. یا رب العزت خدای پاکه زمونږ په کورونو کې په ماشومانو په وړو زړو زنانو او نارینهو ټول باندې د حیا څادرونه خواره کړي. یا الله موږ د بې حیایۍ او بې سترۍ نه په امان کې وساتي. یا رب العزت زمونږ په وطن افغانستان کې هم د قرآن عظیم الشان قانون نافذ کړي. یا الله ته زمونږ په وطنوالو باندې رحم کرم وکړي. یا الله ته په هغه مظلوم او بیچارو خلکو باندې ورحمېږي. یا الله څوک چې په ظلم کې ظالمان دي هغوی ته هدایت د نیکې لارې وکړي. یا الله ټول اهل اسلام خدای پاکه متفق کړي. خدای پاکه اتفاق او اتحاد پکې راولي. مونږ هم خدای پاکه ټول افغانان او چې څومره مسلمانان دي خدای پاکه ټول په اتفاق او اتحاد ولري. خدای پاکه موږ د غمونو او آفتونو د ورځو نه په امان کې وساتي. یا الله زمونږ د مسجد ته دعا وکړئ چې زمونږ دا مسجد او دا اداره خدای پاکه نور هم آباد او ودانه کړي. یا الله د اسلامي علومو یو لوی مرکز ترېنه جوړ کړي. یا رب العزت څومره ورونو چې لاندې خدمت کړی دی خدای پاک دا خدمت هم په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. ته ورته د تکالیف او اجر ورکړي. او خدای پاک بیا هم مرحوم ته دعا کوو چې الله ته هغه وبخي. خدای پاک ته په جنت الفردوس کې داخل کړي. او که بخلې دي خدای پاک درجات بلند کړي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. باوري د هر یو د تم څخه مو زه مننه کوم. زه اعتراض نه لرم. زما سره چې مو غم شریک کړی زما مو غم لرې کړی. خدای دې تاسو ته اجرونه درکړي. ستاسو حق ته هم خدای د شکر په لکې ساتي. تاسو چې تر دغه ځایه پورې تشریف راوړئ زموږ سره مو غم شریک کړي. زما ورور کشر ورور مې د جنګ څخه وروسته په هغو ټولنو کې چې جنګ خلاصېږي د دغسې یو آفتونو په سبب باندې بالاخره خپل ځان له لاسه ورکړی. دعا وکړئ چې زموږ په وطن کې تر جنګ وروسته زموږ ټولنه داسې مسایلو باندې د دغه امتحانه څخه په
خیر تېر شي، خیر ووځي. زموږ هر ځوان، زموږ د ټولنې بازوګان په دغسې مسایلو باندې چې هغه عمیق خفګان دی، ډیپریشن دی، اخته کېږي او خپل ځانونه له لاسه څخه ورکوي. دا د جنګ څخه وروسته مسایل دي. جنګ یوازې هغه نه دی چې په توپو ټانکونو په تیارو سره ونیو بل سره. د جنګ څخه وروسته دغه مسایل دي چې تعلیمي ده، د اقتصاد او د سیاست او د اجتماعي کړیو د منځه تللي دعا وکړو چې هغه د منځ څخه لاړ شي او نور زموږ دغه د وطن مټي په دغه شکل چې زموږ کورنۍ هم پېژنولي. ستاسو د یو کشر په صفت باندې زموږ د دغه کورنۍ زموږ د دغه باعث دی چې ستاسو د خوښیو په خدمت کې اوسو. دغه کورنۍ چې په هم پېژنولي د خدای هغه زموږ ټول ټولنې د دغه څخه د دغه مصیبت خلاص کړي. دوستانو، زه هغه الفاظ چې ما باید کارولي وای ستاسو د قدمونو لپاره چې راجع کړي مو دي، زه نه لرم نور دغسې الفاظ. زه اوس فکر کوم چې زما سره هېڅ غم نشته. زما شکر داسې د زړه په عوض داسې ورونه د ځان سره لرم چې هر یو مې د هغه ځای راته ډکوي. ستاسو څخه ډېره مننه، ډېره مینه محبت وکړه، خصوصا دوستان چې د لېرو لېرو ځایونو څخه تشریف راوړی وي او تر دې ځایه پورې قدمونه راجع کړي دي. د هغو دوستانو چې خپله د شفخانه کې مخکې مې استاد ولیده او ولاړ یې او تشریف یې د شفخانې نه راغلی و، ډېر سخت تکلیف یې درلود خو تشریف یې راوړی و، ډېر ورته ورغېدم. ټکور صاحب او نور داسې دوستان چې د هغو خپله د غم پر ټغر ناست وو، هغوی زما سره د غم شریکه. زه ډېره مننه کوم، ډېره مننه کوم، مینه مو وکړه، ما ته مو محبت کوم. ډېره مننه. دعا وکړئ. یا الله ورور یې د ټکور صاحب ورور په حق رسېدلی دی، دعا ورته وکړئ چې یا الله دې مغفرت نصیب کړي، کورنۍ ته صبر جمیل ورکړي، هغه مرحوم په جنت الفردوس کې داخل کړي. خدای پاکه ټول ګناهونه یې معاف کړي. یا الله د اهل اسلام خدای پاکه چې څومره مرحومین دي ټول وبخښي، خصوصا د باوري صاحب د ورور او د ټکور صاحب ورور د دوی مغفرتونه نصیب کړي، ګناهونه یې ټول معاف کړي. انجینر حضرت محترم عوف میرویس صاحب چې وفات شوی هغې ته هم دعا وکړئ چې الله مغفرت یې نصیب کړي، خدای پاک د ټولو مرحومینو مغفرت نصیب کړي، خصوصا په دې حاضر مجلس کې چې د هر چا والدین همکاران دوستان وفات شوي د ټولو مغفرت نصیب کړي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لږ یو دوه دقیقې صبر وکړئ. د حاجي صاحب واصفي چې د انډورفین څخه راغلی، هلته هم زموږ افغانانو د یو مسجد بنیاد ایښی دی، انشاءالله د هغې په باره کې څه ووایو. محترم دوستانو، ټولو ته په ډېر زیات احترام سره السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دوستانو، د انټورپن په اوسېدونکي زموږ ستاسې وطنداران افغانان تر یو حده پورې کوښښ د دې لپاره کړی دی چې په نږدې راتلونکي یو مسجد د خپلو وطندارانو ته نو فعلا موږ د یو کرایې ځای مسجد کې سره شته کړی دی او هغه کې کار جریان لري او ښایي په راتلونکي دوه درو هفتو شاوخوا کې موږ ته راوسپارل شي. بیا موږ به تاسو ټولو دوستانو ته په ډېر احترام سره دا عرض وړاندې کوو چې موږ سره په دې مسجد کې افتتاحي مجلس کې ګډون وکړي او د هغه څخه وروسته به بیا د خپلو افغانانو ټولو دوستانو څخه بیا په وخت د دې د همکاریو پوښتنه کوو چې موږ سره په دې مسجد کې به دا نور انسان چې خدای وکړي چې موږ د خپل ځان یعنې افغانانو د ملکیت په حساب باندې
یو خاص تایید شته کړی شو ستاسو د همکاریو د پیش په پیش کور ودانۍ وایو او ستاسو همکاریو په خیر نوم مو ضایع کېږي نه کور ودا السلام علیکم زه به صرف یو حدیث مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې من بنا مسجدا بنى الله له بیتا فی الجنة فرمایي مبارک چې چا مسجد کې صدقه خیر خیرات وکړو او چا مسجد جوړ کړو من بنا مسجدا که چا مسجد جوړ کړو بنى الله له بیتا فی الجنة الله تعالی د هغې په بدلې کې څه شی ورکوي یو کور ورته په جنت کې جوړوي نو مسجد په څه شي جوړېږي اول خو مهم نیت دی او اراده ده وروسته د هغې نه په پیسو جوړېږي په مالي طاقت او قوت باندې جوړېږي نو دا مسجدونه ټول موږ او تاسو د دغه ورځو لپاره پکار دي فاتحه هم ده مخکې زموږ د افغانانو یو مسجد و ځای به پکې نه اوس الحمدلله دوه مسجد دي اوس هم پکې ځای نشته کېدای شي درې شي په ګڼ کې پیدا شو په انټرپین کې هم همداسې پیدا شي په نورو ښارونو کې انشاءالله ټول به همدغسې ځای کې ټول به موږ او تاسې لمونځونه کوو او فاتحې به پکې کوو الله تعالی هم دې د فاتحو او د غمونو د ورځو نه پامان به وساتي خو لهذا بدله په مسجد کې د صدقې څه شی دی جنت کې یو کور دی نو موږ او تاسو ټول همدا غواړو چې الله تعالی د موږ او تاسو سره په جنتونو کې کورونه راکړي نو په مسجد کې که په دې مسجد کې او که په انډورفین کې او که په هر ځای کې دا خو جوړ دی خو هلته جوړول غواړو نو لهذا صدقه او خیرات پکې وکړئ او د پاک زړه نه او د صاف زړه نه یې ښه پوره وکړئ انشاءالله نو الله تعالی دې بیا هم دعا وکړئ چې د مرحوم د ټولو مرحومینو د الله تعالی مغفرت نصیب کړي خصوصا د عزیز الله باوري صاحب چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي الله تعالی دې په جنتونو کې داخل کړي او ټولو علومو ته دې هم الله تعالی هر یو قدم د ایمان په تلې کې واچوي وفوض امري الى الله ان الله
شاطئ جيرت شاطئ Gracias.
Pessoa que lá na cidade. Pessoa que lá na cidade.